سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني تېر ماښام په کابل کې د آلمان له سفیر والتر هاسمن سره د مخکې کتنه وکړه. ښاغلي غني په دې کتنه کې د افغانستان او آلمان ترمنځ د ښو او دوستانه اړیکو د ټینګولو او پراخولو، د دوه اړخیزه باور او همکاریو د لا زیاتولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پراختیا په برخو کې د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په درناوي نوموړي ته د غازي میر مسجدي خان دولتي مډال ورکړ. ولسمشر همداراز په افغانستان کې د ښاغلي هاسمن د ماموریت پر مهال د نوموړي د کړنو په ځانګړي ډول د مسلکي تعلیماتو په برخه کې د همکارۍ له امله د قدردانۍ ترڅنګ هغه ته په راتلونکو دندو کې د لا زیاتې بریا هیله وکړه. د قطر یو پلاوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره کابل ته راغلی و. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دغه پلاوی په قطر کې د طالبانو دفتر د رسمیت پیژندنې او د یاد دفتر د بیرته پرانیستې لپاره له افغان چارواکو سره یې خبرې کړي دي. خو د سولې شورا چارواکي وایي قطر کولی شي چې د افغان سولې په بهیر کې مرستې وکړي. څه باندې 80 کیلوګرامه نشه یي توکي په ننګرهار کې کشف او ترلاسه شول. دغه مواد چې په 3 موټرو کې ځای پر ځای شوي وو، تېره ورځ د کوز کونړ، بهسودو او دربابا ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي د دغو توکو د لیږد په تور 4 کسان هم نیول شوي دي. د ملي یووالي حکومت د 1 میلیون کاري بوختیاوو په رامنځته کولو ناکامه و. د کارګرو یو شمېر بنسټونه وایي حکومت هغه ژمنه چې د کاري موقعو د رامنځته کولو په برخه کې کړې وه هیره کړې او د کار په شرایطو برابر 10 میلیونه کسان د بېروزګارۍ له امله سر ټکوي. او د فراه ښار امنیتي کړۍ د هرې ورځې په تېرېدو سره د طالبانو لخوا راتنګېږي. د فراه د ولایتي شورا مشر وایي طالبانو پرېکړه کړې چې یو ځل بیا د ولایت مرکز نسکور کړي، خو ملي دفاع وزارت دغه ادعا بې بنسټه بولي. د غزني، فراه، جوزجان او سرپل ولایتونه په دې ورځو کې د طالبانو د سختو نښتو لیدونکي دي او د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي د فراه ښار امنیتي کړۍ ورځ تر بلې کوچنۍ کیږي او طالبان د دې ښار د مرکز په شاوخوا کې په راټولېدو سره یو ځل بیا غواړي ښار په خپله ولکه کې راولي. همیشه حکومت وعده دادن که ما عملیات میکنیم، متاسفانه عملیاتایی هم که کردن عملیاتای موثر و با دستاوردی نبوده. متاسفانه که همون تاثیرات بدی هنوز سر موضوع امنیتی ولایت فراه گذاشته. بلخوا تېره شپه د غزني ښار لویدیځې برخې هم د طالب جنګیالیو د بریدونو لیدونکي وي، خو د دې ولایت د والي بیان وایي د طالبانو ډله ییز برید د 13 تنو طالب جنګیالیو په وژل کېدو سره په شا وتنبول شو. در نتیجه عملیات شب گذشته که در 10 نفر ولسوالی خودجانی انجام شده، 28 نفر از مخالفین مطلق کشته شده، بیش از 12 نفر دیگرشان هم زخمی هستند. په همدې حال کې تېره شپه جوزجان او سرپل هم د ناامنۍ لیدونکي وو، خو د ملي دفاع وزارت وایي د طالب جنګیالیو بریدونه په شا تنبول شوي دي او هیڅ ولایت له سقوط سره مخ نه دی. در این جاها عملیات بسیار سازنده راه اندازی کردیم، تعداد زیادی از گروه های دشمنان را از بین بردیم و جغرافیا را ما پس گرفتیم. خو پوځي شنونکي وایي تر هغه چې په هیواد کې د ننه د ترهګرو د رواني جګړې مرکزي مدیریت نابود نشي، د ناامنیو د کابو کولو په موخه لنډمهاله پوځي عملیات به ګټور نه وي. تا زمانی که ما استخبارات و بخش استخباراتی خود تقویه نکنیم، ارگانهای کشفی خود تقویه نکنیم و همچون حملات در نطفه خنثی نسازیم، ما نمیتونیم در درون شهرها جلوی همچون حملات بگیریم. دغه ټول په داسې حال کې څرګندېږي چې تېره شپه د هیواد په ختیځ کې د کونړ ولایت هم د جګړې او ناامنیو شاهد. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.